او چې پیشنمه یې نه کړې ورخ نو که لمر ووهللې دا وینې غټ غټ غارونه یې کښلي څومره غټ غار یې کښلي چې دا د چی شي دي ولاکه برېښنا کوټ څخه بیا تر کوتلې مورچې پورې دغه سړک دی انشاءالله دا سړک یې دونه غټ کړي دغه چریانې سولې دلته مې د یو ملګري زیارت دی هغه بیت یې وایي په دنیا کې چې د ښکلي کار ته پام سي ژوند نامرده به پر داسې ځای تمام سي دا نو داسې ځای دی چې یو ورځ نه یو ورځ به ټول ورته راځو دلته ګوره ټکر سوی دی که څه کیسه ده بس موږ خلک ډېر په راټول دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ به یاست او د ژوند چارې به په خیر درباندې تېرېږي قدرمنو لیدونکو په افغانستان کې نن د روژې اوله ورځ ده نو په پښو مې وغوښتل چې ولاړ شم سهار وختي دی دفتر ته او ستاسې سره د ښار حال هم شریک کړم چې روژه څنګه ده څنګه را پیل شوې ده زه اوس فلحاله په کور کې یم د کوره څخه وځم وګورو چې په ښار کې روژه څه رقم ده سهار وختي دی نو خامخا به خاموشي زه دا ور پر بله لاره ځمه دفتر ته تاسې راسره اوسئ او خدای جوړ کړي چې پروګرام به مو د خوښې وړ ګرځي نو سهار وختي دی دوستانو په کلي کې چپه چپایي ده ځکه چې خلک روژې دي تر اوسه لا بیده دي 8 بجې دي تر اوسه څوک نه چې راکښېنستلي موږ رسمیت هم په روژه کې پر 9 بجې شروع کېږي نو ما غوښتل چې د نو رسمیت ته مخه ځان ورسوم نو پر 8 بجې راووتم مسله پاک چې په ټولو مسلمانانو باندې روژه په خیر کې چې ښه په خیر او عافیت تېره شي او زموږ خلکو ته دې الله پاک انصاف ورکړي چې په روژه کې شیان ګران نه کړي تر څو غریب هېوادمال مو په ښه ډول سره روژه تېره کړي نو تاسې هم راته ولیکئ چې ستاسې خواته روژه څنګه ده او په څه شکل مو پیل کړې ده دا د یو دوه شیان اوس پیدا کېږي معلومېږي نو ما په ټوپ مخ ور واچوئ ځکه چې پیشنمۍ مې نه دی کړې او چې پیشنمۍ یې نه کړې ورخ نو که لمر ووهللې نو بیا تږي کېږي یا وږي کېږي خیر ده خو نو د ژمي روژه ده سړی ډېر نه تږي کېږي نو توکل په خدای دی تاسې راسره اوسئ دوستانو چې ښار سره وګورو چې څه خبرې دي روژه څنګه ده دا زموږ د کلي ټرانسفورمر دی برق خو دغسې خام چې دی نه نو دا یې بیا نه کې تېزوي یا برمې اوبه راکښلی شي نو زه دا یم راورسېدم تقریبا سړک خواته رانږدې شوم پر سړک به نو یو څه غالمغال خامخا یو دوستانو چې څنګه کېږي په دې نو بیا وروسته تاسې او زه دواړه پوهېږم نو دا زموږ د کور عمومي کوڅه ده د ډامبره څخه او دا خو دا نورې کوڅې دي زموږ د کلي دا ده دا ورور یې کوچني خور بایسکل سپاره کړی دی والا مکتب ته ځي نو الله پاک چې زموږ هېواد را جوړ کړي چې موږ او تاسې او دغه زموږ د کلي خواته نو د برېښنا کوټ پر سړک باندې خورا ښایسته کارونه شروع دي د دغه دپاره دا د غټ د اوبو پیپ پروت دی دا د دې شاید بېرته ښخ کړي ځکه چې په هغه کې دلته کار شروع دی په د سړک باندې نو تاسو ورته وګورئ دلته به نو یو څه غالمغال وي ځکه چې غمامۍ کوم نه دی راخیستی دا غټ پیپ دی د اوبو نو دا به نو یو څه دغه وي دوستانو دا ډبې نه چې کښلی دی دا د سړک را پراخوي داسې غټ وي او دا بسکلان دوکان دی دلته نو بسکلان خرڅېږي
دا ویني غټ غټ غارونه یې کښلي دي، څومره غټ غار یې کښلي چې دا د چی شي دي ولاکه. او دا کیمره زما خواته راواوښته، وایي زه یې بېرته واړوم. نو دلته غټ غټ کارونه کښلي دي چې دا بیا راډکوي، چرۍ جوړېږي، بیا د چرۍ څخه وروسته سړک پسې پراخېږي، او د هغه وروسته نو بیا کانکریټ دا شیان پکښې ور یو ځای کېږي ورسره. نو د کانکریټ نه البته قیرو دا شیان بیا نو جوړېږي. نو سهار وختي دی دوستانو، بس داسې ډېر رش نشته، خلک ډېر نه دي راوتلي. نو غرمې وروسته خلک سر راوځي دوکاندارۍ و دې سیسټمو ته. دلته دا د ښه بیا رغونه شروع ده، سړکان پراخېږي. دا د برېښنا کوټ څخه بیا تر کوتلې مورچې پورې دغه سړک دی انشاءالله. دا د سنګکارۍ خښتې ورته راوړي دي، دا به چرۍ په جوړېږي، بیا به د هغه وروسته سړک ورسره پراخېږي. نو دلته نو دوستانو دا مسجد چې خورا ښایسته جوړ کړي، دا مسجد و، سړکان و، پر لارې باندې نور ښایسته ښایسته ځایونه ورته جوړ شول، ځکه چې دا سړک پراخه سو، زاړه ځایونه اکثریت ونړېده، نوي پکښې جوړ سو. نو ډېر ښه خوند یې وکړي. د هغه سړک کار نو تقریبا دغه بل لاس ته خلاص دی، بس یو څه پاته دي، او یو څه نو دا دی پاته چې مازې هغه قیر یې پاته دي، او د دې هغې نو دا دی تر اوسه پورې غارونه یې ورته کښلي دي، یو دغه یې پاته دي، چرې یې پاته دي، چرې نه دي جوړې شوي، او بیا تختکاري و دا شیان یې پاته دي. دا نو تاسې وینئ دوستانو چې کارګر اخته دي، روژه مبارکه ده، د روژې اوله ورځ ده. الله خلک خپل کار کوي، هېواد جوړېږي کرار کرار، بیا رغونه ترسره کېږي. چې دا د سړکو د دې کارونه چې سره خلاص شي د خیره سره، نو باره نو بیا خلک پانګونې ته هم زړه ښه کوي چې سړکان پراخې، برق سیسټمونه جوړ شي. او دا خو نو 80 سالون دي، دا دی نو چې د پراخ بل لاس وایي بیا ښه معلومې دي، اوس خو نو نه معلومېږي. دا د سکواټر را رسېدلي دي، سهار وختي دي د خیره، دغه ځای به د منځه وړي، بیا به یا بل جوړي، یو طریقه به ورسره کاروي د خیره سره انشاءالله. نو زه به بالا بل لاس ته واوړم دوستانو، ځکه چې پر دې لاس باندې بالا تګ یو څه راته ستونزمن ښکاري. دا موشه یې دا طرف را سره لیدلي، زه به راواوړم دا بل طرف، هغه طرف هم د ښکاره کړمه. خلک ډېر کم راوتلي دي د نور ورځ په پرتله باندې، د عجیب ورځ په پرتله. ګورئ دوستانو، د دې سړک کار تر دا ځایه پورې سوی دی، دغونه کار یې خلاص سوی دی. یوازې اوس د ډامبرېدو چارې پاته دي، هغه بل طبقه چې پر واچي موږ خو نو هغه انجینري په طریقه سره نه خلاصېږي. یو څو لکه دا 4-5 طبقې لري، نو بس هغه اخري و یا 2 طبقې به پاتې انشاءالله. د دې د کار خلاص دی، دا سړک یې دونه غټ کړي، دغه چریان یې سولې ښه ښایسته خوندور، تقریبا 2 متره دي، بېغمه سړی پر تللی رفت آباد هم پر کولی شي. دا یې خو نو هغه پیاده رو شو یا پلې لار چې ورته وایي، او دا به سړک تر دغه ځایه پورې سي تقریبا 12 که 15 متره سړک دی. دا به سي دغه طرف هم دغونه کېږي. دا سړک چې دی دې نه اوس زیات بیروبار پیدا کړی دی، ځکه چې دغه دی رش زیات دی، نفوس زیات سوی دی، د لویې سیمې ده، نو سړک یې بیروبار زیات پیدا کړی دی. نو د خیره سره چې دا ورته جوړ سي، خبره به بیا انشاءالله کار سم وي. دوستانو یو څه اصل لمر دی، او ما تاسو ته بله ورځ هم وویله چې دا د اوس لمر دونه ګرمي ډېره سوې ده په بل ولاک مې درته وویله چې سړی دا فکر کوي چې دوبی دی،
پرون لا وړمه ورځ دا چې باران وسو څه هوا سره سم وسوه اوس بېرته ګرمي ده نو کندهار ښار تا یې وویله کمنټو کې نو ته دا کیمره د ځانه څخه لږ لرې نیسه نو زه چې لرې ونیسم ماره داسې معلومېږي لکه بیخي چې مې د ځانه څخه بلا مې لاس ته غو نه لرې کېږي نو خیر په هر صورت باندې زه به یم روان یم پیشلمۍ مې نه دی کړی دوستانو ماخستن چې مې خوړلې ده دا انشاءالله ورځې لنډې دي او بل زه داسې سخت کار نه کوم چې مثلا یا خدای مه کړه هغه ورونه چکي د بیلچې و د کولنګ ده هغه دې الله پاک وساتي زما کار بس وسا دی زه یم کمپیوټر دی ویجیټ دی نو یا کیمره ده بس نو خدای دې د هغو مل سي چې هغه سخت کارونه کوي او دا خو نو زموږ ستاسو برېښنا رسټورانټ دی چې د اوس وخت لپاره نو د ورځې دخوا به بندي نور تر هغو یو جیش ورځې به انشاءالله برېښنا رسټورانټ نور رسټورانټونه په ښار کې د ورځې دخوا فعالیت ونه لري او دا یې څنګه شنی باسکل دې رانیولی دی و نو لیدونکو برېښنا کوټ سیمې ته راورسېدم خو دا دیو کې زما اوازونه سمې نو در برېښنا کوټه پورې راورسېدم نو پسې ځمه د هغسې مخ ته د هغسې به میده پسې روان سم چې تر کومه ځایه تللی سم نو ګرانو لیدونکو برېښنا کوټ ته راورسېدم د خیره سره دا کوچنی پل دی هغه بل طرف ته غټ پل دی او دا نو زه یم او زه به داسې دا وار پرتګا دروازه نه ځم داسې به ولاړ سم د اولیا پر غاړه باندې او تاسو ته به څه مختلف شیان ښکاره کړم نو دا لوواله ده د خیره سره او دا نو مخامخ دغسې سیده تللې ده پوهنتون سړک دی هغه طرف یې دا طرف هم دی خو نو هغه طرف یې د پوهنتون سړک دی روی پل په مخ کې راځي بیا پوهنتون پل دی بیا نو دغسې پسې تللې ده میرزا احمد خان کلاچې ته پسې وتلې ده دا لاره د کندهار ښار او پاته سو زه چې یم زه به نو یو څه مخته ولاړ سمه باره به بېرته راوګرځېږم په د شپه لاس باندې دا نو تقریبا بالا د دغه بوټو ټال چې مخامخ معلومېږي زه په دا طرف انشاءالله کاټېږم داسې لنډ په دا جرو کې وروځم دلته مې د یو ملګري زیارت دی هغه ته م ورځم یو دعا ورته کوم الله پاک چې د ټولو مؤمنانو سره وبخښي او یوه یادونه دوستانو بله ډېری دوستان میسجان کوي یا کمنټ کوي یا زنګ وایي چې موږ ته د پلانکي ځای څخه ویډیو جوړه کړه د پلانکي ځای څخه ویډیو جوړه کړه موږ ډېر کوښښ کوو چې تاسو ته هغه څه ورسوو چې هم تاسو ته د خوښ وړ وګرځېږي او هم موږ ته اسانه وي هغه ځای تاسو ته ریکارډ خو خبره دلته دا ده چې کوم دوستان چې غواړي ځانګړې ویډیو موږ هغو دپاره جوړه کړو نو هغه کولی شي چې زموږ هغه ویډیو چې دوی غواړي هغه سپانسر کړي نو انشاءالله موږ به بیا ورته جوړه کړو هغه زموږ کوم سپانسرشپ چې دی هغه به موږ ته هم یو حمایت وي او د دوی دپاره به هم هغه د دوی د ذوق ځای دوی لیدلی وي نو هیله ده په دې برخه کې زموږ دغه معذورت ومني کله کله دوستان غوښتنه کوي خو موږ یې کولی نه سو نو ستاسې څخه موږ دا غوښتنه لرو چې تاسې دغسې کار وکړئ نو تاسې راسره اوسئ زه مخته ځم نو قدرمنو دوستانو زه راورسېدم هغه زموږ اوستسې هغه ځای ته چې یو ورځ ټول ورتلونکي یو دا نو داسې ځای دی چې یو ورځ نه یو ورځ به ټول ورته راځو او هغه که خان وي که پاچا وي که امیر وي که فقیر وي که زه یم که بل یو دی ټوله به یو ورځ دلته راځو
بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقة الموت. هر ژوندی شی به د مرګ خوند څکي او موږ به خامخا مرو. نو دنیا ډېره فاني ده. یوه ورځ نه یوه ورځ به مو دلته ښخوي او بیلچې به راپسې ټکوي، خاورو ته به مو سپاري. دا قبرستانونه دي چې نړۍ پیدا سوې ده، انسانان پیدا سوي دي. له هغه وخته بیا تر اوسه پورې زموږ مرګونه روان دي، موږ به مرو، نور به راځي، نوي نسلونه به راځي. نو بس څوک مخته مري څوک وروسته مري، دا د خدای فیصلې دي. نو دلته زما یو ډېر خوږ ملګري دفن دی. د نن څخه تقریبا 3 کاله مخکې، څه کم 3 کاله مخکې وفات سو. او الله پاک چې ښه ورسره وکړي، د ټولو دوستانو د ټولو انسانانو سره الله دې پر ورحمېږي. نو دغه سپین قبر دی چې راسو دلته. فرید جان صافی زما ډېر خوږ ملګری و، زموږ په مکتب کې هم را سره یو ځای و. زه به دوستانو یو دعا وکړم، وروسته به د هغه ستاسې سره بیا پاتې شم. نو لیدونکو دا زما ملګری فرید جان دی. د 22 کالو په عمر یې خپل ژوند ته د پای ټکی کښېښوی او د خدای پاک جل جلاله دربار ته ورغلی. دی په ډېره تال د ځواني کې و او هغه ټاپ موسم یې و، پوهنتون یې ویي، د پوهنتون محصل و، کمپیوټر ساینس پوهنځی یې ویي. بس ژوند داسې دی، هغه بیت یې وایي په دنیا کې چې د ښکلي کار ته پام سي، ژوند نامرده به پر داسې ځای تمام سي. نو هغه د سر خلک وړي مرګ، هغه خلک چې ستا زړه ورسره ډوبېږي، هغه خلک چې ستا خوا په بجېږي، هغه در څخه اخلي. نو بس یو ورځ به موږ هم یو پر قبر یې دا دي شینګیا راشنه سوې ده، واښه ښه خوند کي. الله پاک چې هغه دنیا ورته ګل و ګلزار کړي. نو ما دعا وکړله، صورتونه مې وویله، نور به ځمه د دفتر خواته. دوستانو د ده په مرګ سره زه یوه میاشت په دومره سخت ډپریشن کې وم. د خدای په امان فرید جانه، ښه وخت. الله دې هغه دنیا د ټولو مړو او د ټولو مسلمانانو سره روښانه کړه. نو دوستانو زه په یو داسې حالت کې وم یوه میاشت چې بیخي په ځان نه پوهېدم. حالات مې ډېر اوس هم کله کله چې راسم به دلته حالات مې یو ډول بل ډول سي. نو دا ژوند دی، په ژوند کې یو د بل سره مینه وکړئ، یو بل ته په دغه ژوند کې موږ په ښه ورځو او یو د بل لاسنیوی کولی سو، یو بل کولی سو چې څه کولی سو هغه په ژوند کې کولی سو، له مرګه وروسته بیا څه نه سو کولی. نو مادیات و، نفرتونه و، دا شیان مد نظر مه نیسئ. خلکو ته بخښې وکړئ، که چا بد در سره کړي دي ویې بخښئ، که د چا بد درته چاته بد په زړه کې دي مې ورسره کوئ. ځکه یو ورځ دلته راځو، دا ټوله هغه ځای دی چې هر څه مو د هر چا سره کړي وي، کله چې در څخه ولاړ سي بیا به مو ارمان وي، او یا که مو چا بد در سره کړي وي بیا به د هغو تاسې ارمان یاست. نو ښه ژوند وکړئ، الله پاک به هم در څخه خوشحاله وي، بندګان به هم در څخه خوشحاله وي. د مینې او ورورګلوۍ ژوند باید وکړو، د نفرتونو څخه لاس واخلو. مرګ ناڅاپي راځي، نو الله دې بس پر ټولو ورحمېږي. دوستانو زه راووتلم د پکتیا لیسې سړک ته، نو دلته راووتلم پکتیا لیسې سړک نه د پتیال واټ ته، شهید پتیال واټ ته راووتلم. نو وبه ګورو چې څنګه کېږي، د کومه ځایه ځم.
دلته ګوره ټکر سوی دی که څه کیسه ده، بس موږ خلک ډېر په راټول دي. هغه ځای زموږ د خلکو خراب دی چې ټکر وسي او نور یې سیل کړي. نو تاسې راسره اوسئ. دوستانو ټکر سوی و نو زموږ خلک بس چې هغه یو ټکر وکړي نور په راټول لارې یې بنده کړي. ورو ورو سړی لاره ایله کړي. دا نو که هر څه پېښه وسي داسې پر دغسې کیسه نو دوی لاره بنده کړي، نه که یو ځای اور اخیستی اطفایې لاره بند وي، که یو ځای زخمي د امبولانس لاره بند وي، خلک سړک باندې دي په راټول وي. ورو ورو یو بغلتیا کوي. خیر خو نو دا پېښې چې دا راځي په ژوند کې، بس الله پاک چې هغه جوړ کړي، الله دې شفا ورکړي. یو څه سره خوږ وو لکه چې نو ما خپله نه دي لیدلی، نو دا خلکو چې راته ویله یو څه سره خوږ وو. رخشا و موټرسایکل سره مښتي وه. نو الله دې بس دواړو ته روغتیا ورکړي. رخشا ولاړه ښه و، دی خوږ وایي. نو زه راورسېدم چوک مدد ته، دفتر ته رانږدې یم دوستانو. روژه ده، بس نو روژه کې ټکرونه ډېر وي او زموږ خلک جنګونه یې پسه کوي. اوس لا ښه ده، هغه د دوی روژه نه ده. د دوی په روژه کې به چې بعضې د هر چا سره به جنجال وکړي، یا مثلا خدای مه کړه داسې چېرې خبره به وسوه الله به یې سره حمله وه. دا نو ډېر جنګونه شاید ډېرو ته د دې څخه خاطرېږي. زموږ خلک دي بس یو څه جنګونه کوي. دا چې ترافیکان وروڼه ویني چې رخشا روانه کړې ده، موټرسایکل یې ورپورته کړی. نو په دا وخت کې نو بس دوی بیا خپله وظیفه سرته رسوي انشاءالله. ښار کې یو څه خوب دی دوستانو. ما بل وخت هم تاسو ته ویلي دي چې باران وسي دلته سړک بیا چې وچ سي ډېره دوړه کوي، نو موټرسایکلان یا موټر چې پسې بیا دوړه راپورته کېږي، نو بیا په ښار کې یو څه خوپي. نو دوستانو زه داسې په کرار سره راورسېدم مدد ته او دفتر خواته. خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر تاسو پورې په درست شکل رسېدلی او د ښار ځینې برخې به مو راسره لیدلي. زه کوښښ کوم چې مازدیګر هم په پښو ولاړ شم کور ته، چې انرژي مې درلودله او فرصت برابر و. مازدیګر نو بیا جلبۍ و، روغانۍ و، یو شی به یې په مخه راځي. اوس خو نو ښار بند دی. بیا به تاسو ته انشاءالله د ښکاره کړم چې د هر موټر او موټرسایکل مخ ته چیر سي داسې دوړه راولاړه سي. نو د خیره سره په پروژه کې دوستانو زه کوښښ کوم چې ډېر ځایونه په تاسې ووینم. تاسې بس زموږ سپورټ کړئ، زموږ ملاتړ وکړئ، چینل در سره سبسکرایبوئ، د ملګرو سره یې شیروئ او زموږ ویډیوګانې ګورئ، تر څو موږ ته هم نفع ورسېږي او تاسې هم خوشحاله را سره پاتې شوي یاست. موږ به خپل کوښښ کوو چې ستاسو لپاره ښه پروګرامونه چمتو کړو او ځان ته هم یو څه برابر کړو او تاسو ته هم یو څه برابر کړو. نو اوس مهال دی یم چې مدد ته راورسېدم د خیر سره. زموږ د مارکېټ پر طرف هم کار شروع دی. زه به یو وارې لا بیا هغه بل طرف ته واوړم. تاسو نه اوس ما یو په پورته کړي. دا کیسې خو نو سره شته چې پر سړک باندې کله کله یو شی دې وایي چې بې احتیاطي کوې، نو بې احتیاطي ښه نه ده. رمضان المبارک د روژې اوله ورځ د دوستانو دا ښار داسې سره خوب دی. تاسو دې چې هغه په اصطلاح باندې خیر خو نو د روژې تاثیرات دا د ژمي روژه ده. زه خو اوس خپله دا فکر نه کوم چې زما د روژه وي، ځکه دا هوا د اغېست. نو دغه د بغل احمد شاهي مارکېټ دی دوستانو، دغه یو کونج ورڅخه وړي داسې کټوي، دا چوک ته سموي. نو د خیر سره بیا به شاید خبر نه یم، نو معلومات دقیق نه دي، شاید چوک هم ونه پر ځای یو بل ښایسته چوک جوړ شي په منځ کې چې د شهیدانو چوک و، د عیدګاه دروازې و، د لوولې طرف د ټولو څخه چوڼۍ د طرف څخه د ټولو څخه معلوم شي. دا د تاسو مارکېټ وینئ، دغه یو بغل یې ورڅخه وړي. نو د خیر سره زما دروازه خو نو دغه ده، نو زه به ولاړ شم پر بله دروازه به ورته شم چې
څنګه کېږي. او دا چې مدد شو دا مارکېټ شو چې دغونه یې نړولی دي او دا نور هم نړوي، دا کونج ځینې یې وړي د خیره سره. نو او خاص دا خو نو چوکې مدد شو، چوکې مدد چوک لا خالي دي. زه هم راورسېدم، دا وینئ دا بغل ګرده داسې نړېږي، دا طرف هم نړېږي او دا بغل داسې ورسره وړي، داسې په چوک سره پراخه شي. نو بره به بیا ښه پراخ او غټ چوک انشاءالله که نصیب و. زه به راپورته سم لاړ به سم د دفتر خواته او چوک مدد خو نو دا دی، دا طرف څخه داسې ځي بالا، دا طرف یې نړېږي. دا زموږ مارکېټ شو، مارکېټ نو بند دي، خلک ډېری نه دي راوتلي، ډېری نه بیخي کم راوتلي. زه دغه لاره پورته شم، دا نو نو راورسېدم تر ځایه، پر ځای راورسېدم. نو خوږو لیدونکو بالاخره راورسېدم دفتر ته او لږ اوس لا سره وږی یم. ماښام مې پیشلمۍ نه و کړې او پاته شو، تر څنګ مې ډېره ډوډۍ هم نه وه خوړلې د ماخستن. اوس لا لږ لږ وږی یم، توکل په خدای دی، الله پاک مهربانه دی، انشاءالله موږ به ښه سم روژه ونیسو. خدای دې پر هغو خلکو رحم وکړي چې سخت کار کوي او ستړي او یا ګرمي حالت، خدای پاک دې پر هغو باندې رحم وکړي. نو او خدای دې د مسافرو مل شي، خدای دې په خیر تر هېواده راولي. روژه دې خدای د برکت میاشت وګرځي انشاءالله. ډېر ډېر دعاګانې کوئ او تر څنګ یې عبادتونه وکړي، یو د بل سره لاس نیوی وکړي. ژوند هغه دی چې بس ښه ښه کارونه پکښې وکړو، د بدو کارو خلک خو ډېر دي، موږ به ښه اوسو. نو خدای دې وکړي چې دا یو کوچنی او لنډ پروګرام مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. زه به کوښښ وکړم دوستانو چې نور هم ښه ښه پروګرامونه تاسو ته چمتو کړم او ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. بیا هم که چېرې تاسو د ځانګړو پروګرامونو غوښتنه لرئ نو زما هغه مخکې خبره په یاد ولرئ. نو تر یو بل پروګرامه چې حاضرېږم په الله پاک م سپارم. زه به کار ته ادامه ورکړم. ښه وخت او ښې چارې.